السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان تاسو غواړئ تاسو خپل د فیسبوک آی ډي بغیر نمبر خلاص کړئ. دوستان که چیرې تاسو خپل د فیسبوک آی ډي بغیر نمبر نشئ خلاصولی په دا ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو که چیرې تاسو د آی ډي د بل له تاسو خبره کړي تاسو په کوم نمبر باندې آی ډي جوړه کړې ده هغه نمبر له تاسو خبره کړي او تاسو پریشانه یاست تاسو خپل آی ډي نشئ خلاصوی. نو دوستان په دا ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه در وښیم تاسو به بغیر نمبره خپل د فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ. نو دوستان په دا ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلمه ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو اوس که چیرې تاسو غواړئ تاسو خپل آی ډي بغیر نمبره خلاصه کړئ دا به دوستانو تاسو څنګه خلاصوئ. دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په خپل موبایل کې به فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. ګور دوستانو که چیرې ستاسو موبایل کې فیسبوک اکاونټ نه وي خلاص دا به دوستانو تاسو د بل په موبایل کې خلاص کړئ یا به د بل چا آی ډي په خپل موبایل کې خلاصه کړئ او د اخر کې به دوستانو تاسو هغه آی ډي راوړئ د کومې آی ډي نمبر چې له تاسو څخه ورک دي. اوس د دې آی ډي نمبر له ما څخه ورک دي زه غواړم چې دا بغیر نمبره خلاصه کړم دا به دوستانو تاسو څنګه خلاصوئ. دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په درې ډاټ نشان باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ او دلته به دوستانو دغه لینک تاسو کاپي کړئ. نو ګور دوستانو زه راغلم دا لینک مو کاپي کړئ او د اخر کې به دوستانو تاسو بیرته له دغه ځای څخه ووځئ. نو بیرته به دوستانو تاسو له دې څخه ووځئ او تاسو راسئ په خپل موبایل کې به فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو فیسبوک خلاص کړئ نو کله چې ګور دوستانو هغه لینک تاسو کاپي کړئ د اخر کې به دوستانو تاسو راسئ هغه لینک به دوستانو تاسو دلته پیسټ کړئ. کله چې ګور دوستانو هغه لینک تاسو پیسټ کړئ دا به دوستانو تاسو ټوټل ځین میټاو کړئ. دلته به دوستانو تاسو خالي هندسې پرېږدئ کوم ایک دو چې دي دوستانو صرف به دوستانو تاسو هغه پرېږدئ او نور به ټوټل ځین ډیلیټ کړئ او لاندې خانې کې به دوستانو تاسو خپل د آی ډي کوډ ورکړئ. ستاسو د آی ډي کوډ چې هر شی ولو دوستانو تاسو به هغه ورکړئ او دلته به دوستانو تاسو هغه لینک ورکړئ. دلته به دوستانو تاسو په لوګین بټن باندې کلیک وکړئ. دغه به دوستانو تاسو بغیر نمبره تاسو ته په موبایل کې خلاصه سي. که چیرې ستاسو موبایل نمبر له تاسو څخه ورک وي ستاسو د آی ډي نمبر له تاسو څخه ورک وي په دغه طریقه سره دوستانو تاسو کولی سئ د دې لینک په ذریعه سره دوستانو تاسو کولی سئ ستاسو خپل آی ډي بغیر نمبره خلاصه کړئ. نو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ د خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو دوستانو نور وخت نه اخلمه ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.